موږ د کندهار د ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو. ډېر به راشي دلته به څوک نه سوای تللی. الحمدلله ډېر خوشحاله او ډېر ځوانان دلته دي، ډېر خوشحاله دي زما سره. کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي او ښاري پراختیایي فعالیتونو په دوام د برېښنا کوټ سړک د لومړي فاز د قیریزي کولو چارې بشپړې کړې. یاد سړک چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري د ښار له مهمو او پراخو سړکونو څخه شمیرل کیږي او رغنیزې چارې په 2 فازونو کې پر مخ وړل کیږي. موږ د کندهار د ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې سړک یې پراخه کوي. انشاءالله نور رش به هم کمیږي، ټکرونه او داسې مشکلات به کمیږي. د ډمبر سره ډېر ښه کار یې وکړي. د لومړي فاز د قیراچونې له بشپړېدو سره به ډېر ژر دا برخه د ښاریانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل سي چې د ښار د ترافیکي ستونزو په کمولو او ښاري نظم په پیاوړتیا کې به مهم رول ولري. دا چې وختي به د جمعې په ورځ دلته ډېر رش و، خلک به تلل ارغنده او دالي او دا ځایونو ته به تلله، ډېر به رش و، دلته به څوک نه سوای تللی، ټکرونه به کېدله او اوس ډېر پراخه سوی دي، سم سوی دي. بل پلو د دې سړک د 2 فاز ساختماني چارې هم د ټاکل سوي کاري پلان له مخې په منظم او چټک ډول روانې دي. پر دې ستره پروژه شاوخوا 80 میلیونه افغاني لګښت راځي او هره ورځ سلګونه فني او غیر فني کارګرو ته پکښې د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې د ښار د پراختیا ترڅنګ د خلکو لپاره د کار فرصتونه هم رامنځته کوي. مخکې کله بېکاره کله به کار اخته وشو، ډېر خوشحاله چې په کار اخته یم. الحمدلله ډېر خوشحاله او ډېر ځوانان دلته اخته دي، ډېر خوشحاله دي زما سره.